نجیب الله شینواری سپیکس نه ګوره دا مبارزه چې د کرکټ بورډ د چکري اشرف او ګونګي زادران خلاف روانه دا به اوس نوي خسته خسته رنګونه د افغانستان کرکټ ته راوړي او اوس اعلان وکړ چې دا د بورډ د غړو لکه بورډ اف ډایرکټر ناسته وشوه چې د افغانستان ای پی ایل دویم پړاو کله په مناسب وخت کې وشي. مطلب دا اوسه پورې دوی نه هیرو نه څوک په کیسه کې وو خو چې پریشر پې راغی پاس نه اوسنی حاکمان زما په خیال دوی باندې اوس لګیا دي. شاید زما د دوی نه هیله ده چې یو کمیسیون وټاکي په کرکټ بورډ کې معلومات وکړي چې دا غلا فساد لکه د تیر نظام نه زیات فساد اوس په کرکټ بورډ کې روان دی. ولې اسلامي نظام دسي نو دا زموږ حق دی د افغانانو چې زموږ بیت المال څوک غلا کوي باید ونیول سي. هر ټیم باید داسې نه چې دوستم غوندې او د امرالله ناسالي ډوزمار غوندې او د نورو غوندې خلک راځي او تښتي پیسې وړي او د دې وطنه غیبیږي لکه تیر وزیران. همداسې دې خلکو سره 9 کسانو سره د استرالیا او د اروپا ویزې دي. مطلب ځان اني ټایم استای شي. نو هیله ده چې هغه خپلې پیسې تینې واخلي چې راتلونکي وخت کې څوک د کرکټ بورډ ته راځي چې په دې نیت نه راځي چې وروره زه به دلته نه پیسې وام په دې نیت راشي چې زه به دې وطن ته دې ځي ته خدمت کوم. د ځوانانو د 15-17 کالو د خلکو ارمانونه دي او ارمان باید دای چې زه خپل وطن ته ورلډ کپ وګټم نړیوال جام وګټم د افغانستان نوم وځلوم دا نه چې ډالر پیدا کم 15 روپۍ وګټم خوار شي نو چې پیدا کړي نو دغه نه ایلن مسک نه پیسې پیدا کړي نو دغه سوچ سره براتلونکي خلک بیا راځي او دا مافیا به ختمیږي. نو دا شی چې دا دوی وسی چې ای پی ایل شروع ک نو رورا شروع کړي نو دا خو ډیر بهترین کار دی مګر په دې نه خلاصيږي. چکري اشرف ګونګي زادران خیاط ته سی ای او هغه نه پښتنو کا سی ای او تیشته چیف ایگزیکټیو افیسر کده دې سپیلینګ یو زبانوم بنجیب نه دا خلک نه پويږي دا داسې خلک دي او دا ور سره هم داسې ناست دا خپل اشرف الدین اشرف په څه طریقه باندې خپل دې ټیم کې ورننه باسي چې بس کده نه می چې یو وراره او څوک رواني نو دا مافیا دا شي نه موږ نه پریدو. دا افغانستان زموږ وطن دی نه مو په عمر کې خیانت کړی نه مو پلار نیکه خیانت کړی نه مو اراده د خیانت ته مګر دا شی نه پریدو چې بل څوک هم نور خیانت وکړي. د دې ځوانانو ارمانونو سره تاسې به زه 15,800 په ټیکټونه خرڅ کوئ او د غریب سړي زوی لکه خیبر ولی هغه نه راشي بس ویډیوګانې تینې وکړئ کارډونه وخرڅولو والا په دنیا کې وشرموئ غریبۍ کې هېڅ شرم نشته مګر آی سی سی او خلکو نه مې پیسې واخیستې او خیبر ولی ورک شو. همداسې هغه صدیق اتل ورک شو. همداسې به نور ځوانان خالي یو میس لراوله ریاض حسن خدای چې 50 والا کې ندام ورکېده. نو موږ د همدې خلکو غاک پورته کوو همدې خلکو دپاره خبرې کوو مګر زموږ خلاف تیشی شي هغه چاپلوسان هغه د بې ضمیره د وطن فروشو بچي چې دي چې اوس بار ملکونو کې یا تښتېدلي یا یو داسې کس چې راځي ځان مشهورولو دپاره زموږ خلاف پوسټونه ویډیو دغه وکړي او پیسې چا نه اخلي چکري اشرف او ګونګي زادران نه د چا پیسې اخلي زما او ستا د بیت المال پیسې په دې استعمالیږي. لګیا اوسئ پوه شو چې څومره مو لاس مو خلاص موږ دې دپاره نه یو راوتلي چې موږ به تا نه یېرېږو بل نه یېرېږو موږ ستاسې نیکونو نه نه یېرېدو نو تاسې به څه خلک یاستئ چې څومره خبرې کوئ حق دی او الله حق دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ لیډر دی موږ د هماغه پیروانان یو. څوک چې د اسلامي نظام نوم اخلي هغې کې خپلوي نشته هغې کې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توره زبیر بن عوان خپل ته نه ورکول کیږي ابو دجانه ته ورکول کیږي کوالیفاید کسي داسې نه لکه ګونګی زادران یو خیاط د جیلم نه راواخله او دلته یې راته په سی یو کېنوه په دنیا سره مونږ کرکټ بورډونو سره به مونږ څه اړیکې جوړې کړو آی سی سی ته به دا څه خبره وکړي یو دغه یې اخیستی هغه شی داسې نیولی لیول 3 هغه هم په نقل پاس کړی دی خدای خبر چې چا نه به یې نقل والی خدای خبر چې د کرکټ بورډ څومره ډالرې به یې خرچ کړي. د ګیری کرسټن اکیډمۍ نه لیول 3 کوچنګ وکړه انډر 5000 $15,000 نه کم کیږي دوی $1,00,000 نه زیات په دې خرچ کړي دي چې لیول 3 کوچنګ ټیمري ته او میمري ته او پلانکي ته او ګونګي ته او کون ته او دغسې بې صلاحیته دې خلکو ته لیول 3 واخلئ. ولې ستاسې اراده چې راتلونکي کې به ګونګی زادران کوچ په لیول 3 خدا کرانه ټکی هم کوچ شي انشاءالله پوه شو دې ځای نه دې هم ختمو ځکه زر وره چېرته کابل کې یو ځای کې خیاطۍ دکان دې خلاص کړي او بل شی دې وطن کې ډېر تعلیم یافته خلک شته دی ډېر ځوانان شته دی چې په کرکټ پوهېږي
اب زموږ کرکټ مخکې بوزي کرکټ بورډونو سره به بایلیټرل سیریز وټاکي. اوس لکه دغه وختونو کې د جون اخره کې ساوث افریقا اویلیبل و، نیوزیلند اویلیبل و، ډیر بازي ټیمونه اویلیبل و. تاسو ولې هغوی سره یو بایلیټرل سیریز نه خو دی او 3 میچونه خلک هم دینه استفاده کوي. مګر تاسو یس سر اوکې سر نو چې په خبره یو سړی په انګلیش نه پوهیږي ابو څه شي وکي دغه به همدا دغه چکري اشرف لاړ شي زر انډیا ته ځان ورسي اول ته بیا وروره چې راشي چې ولا دغه سره مډیره خې خبرې وکړي جیشا سره. جیشا درته دوه ته اهمیت نه درکې مړه مالدار سړی غریب ته چرته ګوري خوار شي. هغه ته وګوره $338 million د آی سی سی نه اخلي ته 19 منټه سره خبرې نه کوي چې کړي وای یو جوائنٹ سټیټمنټ افیشل بم د دغه سره یو ځای کړی وای نو بیا به معلومات شوی وای چې یس دا کار پروفیشنل دی. نو موږ تاسو پریدونه د اختر د قربانیانو چټیان هم رانه نشي خلاصولای ځکه حق دی، الله حق دی او موږ حق سره ولې